کمر بنسټ هره میاشت دغه یو نیم کال کېږي چې دغه موږ سره کومک کېږي موږ یې اخلو. یو کال کېږي چې موږ سره کمر بنسټ هره میاشت کومک کوي. دا څه کم 2 کاله کېږي چې ما سره کومک کوي میاشت په میاشت. پروردګار دې کامیابه کړي، خیر و برکت دې وسي. تاسو پوهیږئ قمر بنسټ په بیلابیلو موسمونو او بیلابیلو وختونو کې د خوراکي موادو توزیعات لري. د دې ترڅنګ زموږ یوه پروژه منتلی سپانسرشپ پروژه ده، یعنی میاشتنۍ ملاتړ یا میاشتنۍ مرستې موږ لرو. دا د هغو کورنیو او هغو خلکو لپاره دي چې دوی اقتصادي ستونزې لري، د ګټې وټې څوک نه لري، دوی د وس څوک نه لري تر څو حلاله نفقه وګټي او دوی خپل ورځنی ژوند پرې مخکې یوسي. اصلا دا پروژه د دوی لپاره ځانګړې شوې ده. موږ هره میاشت یو شمېر کورنیو سره دغه مرسته کوو تر څو دوی وکولی شي چې خپل ورځنی ژوند مخکې یوسي. که چېرته تاسو غواړئ د دغه ډول کورنیو لاسنیوی وکړئ په میاشتني ډول سره، تاسو ته د هیلپرز کلب لینک پر سکرین باندې ښکاري. تاسو کولی شئ چې مشخص مقدار وټاکئ، په میاشتني ډول به ستاسو له اکاونټ څخه ګرځول کیږي او مربوطه کورنۍ ته به هره میاشت سپارل کیږي او په دې سره به تاسو ته خپل راپور هم د میاشتې په پای کې شریک کیږي. کمر بنسټ هره میاشت دغه یو نیم کال کېږي چې دغه موږ سره کومک کېږي موږ یې اخلو. مننه، خیر دې وسي. دغه زموږ چې دی دغه یتیمان دي، دغه مسلمانان دغه کومک ورکوي، دغه موږ خورو. زما خپله 4 یتیمان دي، نه پلار لري نه ورور لري. تر څو دا بلې میاشتې کومک کېږي دغه ماشومان په دغه کومک باندې همدغه ورکوم، دغه خوري. یار خیر رڼا کامیابه دي او مننه چې دا څه کم 2 کاله کېږي چې ما سره کومک کوي میاشت په میاشت. پروردګار دې کامیابه کړي، خیر و برکت دې وسي چې هر ځای کې کامیابه دي او ما سره میاشت په میاشت کومک کوي.